الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي سماعون ډیر زیات خبرې اوریدونکي دي للکذب د دروغ دپاره، اکالونه او زیات خوړونکي دي للسحت رشوت لره. فإن جاءوک کچرې دوی راشي ستا خواله فحکم فیصله کوه بینهم د دوی په منځ کې، او اعرض یا مخ واړوه عنهم د دوی نه، وإن تعرض او که تا مخ واړوه عنهم د دوی نه فلن یضروک دوی به چرته هم تا ته تکلیف درونه رسوي شیئا معمولی شان. وإن حکمته او که چرته ته فیصله کې فحکم فیصله کوه بینهم د دوی په منځ کې بالقسط په عدل سره، ان الله بشک الله یحب خوښي المقسطین عدل کوونکي. دا آیت مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فیصلې باره کې ده، او هغې آیت مبارکه ته لږه اشاره ده کوم چې تاسو پرون ویلو چې دا یهودیان دا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا خبرې اوري او دې دپاره اوري چې دروغ ورسره ملو کړي او مخکې خوري کړي. نو سماعون للکذب دي زیات اوریدونکي دي للکذب د دروغو دپاره، د دروغو دپاره خبرې اوري. دویم اکالون للسحت دي ډیر زیات رشوت خواره دي دا یهودیان. الله جل شانه رشوت ته سحت ویلی دی، سحت چې دا یهودیان دا ډېر رذیل قوم دی، رشوت خواره دي. سحت څه ته وایي؟ رشوت ته خو په عربی کې رشوت وایي، الرشام ورته وایي، رشا ارتشا رشوت اغستل. د رشوت لفظ په عربی کې شته، الله جل شانه اکالون للرشوه اونوي چې دی خوړونکي د رشوت لره. د سحت دا لفظ الله جل شانه ولې استعمال؟ دا یو قیمتي خبره ده چې د یهودیانو کار سو اکالون ډیر زیات خوړونکي للسحت رشوت لره. اصل کې سحت دا استیصال ته وایي. استیصال وی یو سیز د جرلو نه ختمول. نو رشوت لکه الله جل شانو قرآن کې بل ځای کې فرمایي فیسحتکم بعذاب، الله بس تاسو استیصالو کې د جرلو نه مم ختم کې په خپل عذاب سره. نو فیسحتکم الله به د جرلو نه تاسو ختم کې په خپل عذاب سره. نو سحت یو سیز د یخ نه ختمول. نو رشوت ته الله جل شانو ځکه سحت ویلې چې دام د مال نه برکت هغه د یخ نه ختموي. د یو قوم معیشت هغه بربادیږي رسه د وجې نه، د رشوت د وجې نه. چې کوم قوم رشوت زیات اخلي الله جل شانو به دې معیشت ته جرلو نه ختموي. اوس خپل معیشت ته لږ سوچ وکړئ، تاسو چې کوم معاش ته معیشت ته که نه په ملک پاکستان کې اسلامی جمهوریه پاکستان په دې کې معیشت ته وګورئ دا ولې ختم شو، ولې صفر دی، ولې د خلکو قرضدار یو، ولې په وړو او په غوړو باندې جګړې کوو، ولې بادشاه ته کنځل کوو، ولې د یو بل سره دشمني کوو، ولې فریادونه کوو، ولې سوالونه کوو، ولې هر ټایم کچکول نیولې د خلکو مخې ته. نو سحت دا رشوت ته وایي. الله جل شانو چې رشوت ته سحت ویلی، سحت د یخ نه ختمېدو ته وایي. نو مطلب دا دی کوم قوم چې رشوت خوري د هغې قوم معیشت الله جل شانو د یخ نه ختموي، او د هغې د مال و دولت نه او د معاش نه برکت الله جل شانو د یخ نه لرې کوي. یا تاسو ته وایي چې سحت د یخ نه ختمولو ته وایي. نو رشوت ته ځکه سحت وایي چې دا د انسان عزت ته یخ نه ختموي. کوم انسان چې رشوت خوري د هغه عزت نه په معاشره کې،
د هغه سړي څه عزت چې تا له په پیسو باندې کار کوي دا خو څه حیثیت نشته که نه رشوت والا معزز سړی او که څوک وایي چې معزز دی رشوت والا ما ولې نوکرۍ دپاره پیسې ورکړي زما ډېر ښه یار دی او ډېر ښه دوست مې دی دا سړی پته لګي چې د هغه نه هم زیات بې عزته غورځېدلی سړی دی ځکه دی په عزت او په بې عزتۍ باندې نه پوهېږي نو کم سړی چې رشوت علي دا عزتدار نه شي کېدی دا بې عزته ځکه د دې عزت الله ختم کړي او چې د هغه رشوت خور څوک عزت کوي پته لګي دا د هغه نه هم زیات بې عزته دی دګې د سره د ده سره عزت نشته د ده سره څه حیثیت نشته په معاشره کې نو سحت رشوت ته وایي څه مطلب شو مطلب دا شو کوم سړی چې رشوت لري د په معاشره کې هیڅ عزت نه الله عزت د یخ نه ختموي دا مطلب الله جل شانو فرمایي د دې یهودو هیڅ حیثیت نشته ولې دي په خپلو معاملاتو کې دي په خپلو فیصلو کې رشوت لري او چې کوم قوم رشوت لري الله فرمایي دا معزز نه شي کېدی عزت زه ختمومه زما په نسبت باندې خو عزت نشته دي د انسانانو په نظر کې هم د دې هیڅ عزت نشته دي هیڅ حیثیت نشته نو سحت دا مطلب دی ښه نو اکالون للسحت دا یهودیان دا په خپلو فیصلو کې رشوتونه علي الله جل شانه او ډېر زیات رشوت خوړونکي دي اکالون آکل وایي خوړونکي ده آکلونه خوړونکي او اکالون زیات خوړونکي سماعونه زیات اوریدونکي اکالونه زیات خوړونکي للسحت مطلب دا دی پیشه جوړه شوې د رشوت اغست پاکستانیان دي په فیصلو باندې سالي رشوت یې علي اوس د مخکې ما ویلو او بار زه دا خبره کومه چې دې زماني وکیلان وکالت خو په یو زمانه کې داسې شی و دا اوس ته ما ویلي چې دا د حق ټرمینالوژي وه د مینې محبت نه ډکه یو اصطلاح وه چې دا زما وکیل دی دا به زما وکالت کوي دا به زما دپاره خبره کوي دا د عزت او د احترام لفظ وکیل وکالت هغه د احترام او د عزت او د ادب او د محبت او د حق اصطلاح وه او خلکو دې ځای ته خبر راورسوله د رشوت د وجې نه چې هغه چېرته د بېعزتۍ چېرته د بد اخلاقۍ چېرته د زبان درازۍ او چېرته د باطل په طرف ولاړ او چېرته د دروغو اصطلاح جوړه شوې ده داسې شوې ده قصه او تاسو ته دا خبره بار بار کوم چې یو وکیل ولاړ دی هغه خو سړي له حق ورکوي د هغه دپاره جنګ کوي دا یو سړی د عدل لپاره ولاړ دی پردي حقوق هغه د خلکو نه الي ورکوي د هغه مخالف چې کوم سړی ولاړ دی د څه دپاره ولاړ دی په دې هر انسان نه پوهېږي چې حق خو یې وي دوه خو نه شي کېدی دا یو چې د حق سره ودرېږي دا بل د څه سره ولاړ دی د باطل سره ولاړ که دا یو د رښتیاو سره ولاړ دی دا بل د دروغو سره ولاړ دی که دا بل دا یو د عدل لپاره ولاړ دی دا بل د ظلم لپاره ولاړ دی دې خبرو ته لږ سوچ پکار زه د وکیلانو خلاف نه یم ما هم وکالت ویلی څه لږ ډېر د دغې خلاف نه یم خو صرف دا خبره ضرور کومه چې ما له د دې خبرې جواب راکړي تمام وکیلان چې یو وکیل د حق دپاره ودرېږي دا دویم د څه دپاره ولاړ دی د دې ما له جواب راکړي دا خبره الله جل شانو فرمایي دا د یهودیانو کارو چې اکالون للسحت رشوت پې اغوستو په خپلو فیصلو خلکو له فیصلې کولې او رشوت پې اغوستو د دې کار دا د یهودیانو د دې چې کوم مشرانو هغې له چې به کومو خلکو رشوت ورکو د هغې په حق کې به یې فیصله کوله او کوم سړی چې به عاجز و غریب به او د هغه به وس نه کېدو نو هغه طرف ته به یې د سر توجه نه کوله الله جل شانو فرمایي دا ډېر رشوتواره قوم دی دا د دې عزت ما ختم کړی الله جل شانو فرمایي د یخ او د دې معیشت په هم زه تباه و برباد کړم الله جل شانو فرمایي نو په کوم قوم کې چې رشوت عامي د هغې نه څه عزت د الله په نسبت باندې او نه د هغې په معیشت کې څه برکت یاد ساتئ ځان سره ګورئ دوی چې ما رشوت واغستو او زما بینک بیلنس دی او تا ته پته نشته چې الله جل شانو بیماري راوستونکی دی تا ته پته نشته چې الله جل شانو آفتونه مصیبتونه راوستونکی دی ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فلا راد لفضله د خیر او د شر مالک موږ څوک منو الله جل شانو ګڼو الله جل شانو منو جو اوس تا دا رشوت اخیستی الله جل شانو بې د نه په مصیبت کې وباسي ته به حیران شي بیا زموږ استاد هغه به الټه پلټه خبرې کله ناکله کولې بیا به د چینګ اسمان خولې ته نیولې
داسې به وي چنګه خوله به د اسمان ته نیولي، به وي چنګ اسمان به د خولې ته نیولي. د الله جل شانو باسي. ګورې که تا سره 1 روپۍ ده خو د حق پیسه ده، په الله مې د قسمي په دنیا کې به د ټول نه د اطمینان، د چین، د سکون، د آرام، د خوشحالۍ، د محبتونو زندگی به تیرې. او که تا سره د 1 روپۍ په ځای باندې 1 کروڑ روپۍ دي، هغه د ظلم پیسې دي، په الله جل شانو مې د قسمي چې الله جل شانو به داسې وباسي چې اډوکي به دله مات کړي. داسې الله جل شانو وباسي. الله جل شانو فرمایي اکالون للسحت، دا یهودیان په خپلو فیصلو کې رشوت لي او غلطې فیصلې کوي. اوس الله جل شانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي که داسې قسم خلک تل راشي څنګه چې دا یهود دي، د یهودیانو 2 عیبونه الله ذکر کړل. 2 یو رشوت خواره، یو قوم دل راشي او رشوت خوري، یو قوم دل راشي رشوت خوري، حرامي پیسې ګټل د اغي عادتي. او دویم سماعون للکذب، دروغجن قومي، خبر استا اوري خو دروغ د پاره اوري، پروپاګاندا والا قومي. سوچو کې په معاشره کې دغه 2 قسم خلک زموږ موجود دي. اکثریت دغه خلکو دي چې دروغجن او رشوت خاره، حرام ته ځان نشي ټینګولې. الله جل شانو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي په يهودو کې خدا عیبونه موجود دي، خو هر هغه قوم چې پای کې داسې قسمه عیبونه موجود دي نو ستا خوښه ده که فیصله ولا کې او که فیصله ولا نه کې. اصل کې دا د هغه قوم دپاره د ذلت یو حکم دی چې داسې قوم فیصله هم په تا باندې ضروري نه ده. د بادشاه او د حاکم خو فرض چې یو قوم ول راشي نو د هغې فیصله به کوي. دا واجب په یو بادشاه باندې، دا ضروري دی یو بادشاه دپاره، یو خلیفه دپاره. نبی رسول الله والسلام بادشاه دی او الله جل شانه ته د فیصلې باره کې دا نه وایي چې پتا واجب دي فیصله به کې. نور ټول ځایونو کې الله جل شانه فرمایي چې ته فیصله کوه، ته فیصله کوه، ته فیصله کوه، ته فیصله کوه، د عدل فیصله کوه. قرآن مجید ډک دی. او کله چې داسې قوم فیصله راشي چې هغه دروغجن قومي او رشوت خور قومي، حرام خور قومي، الله جل شانه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د دې اس حیثیت او اس احترام او اس عزت نشته په معاشره کې. د دې عزت ما ختم کړه چې ته فیصله کې او کنه کې. استغفر دغه هغه سټیټس دی داسې قوم، دغه حیثیت دی داسې قوم. بیا الله جل شانه څه فرمایي که ته چېرته فیصله کې بیا هم که ته چېرته فیصله کې نو بیا هم د عدل و انصاف نه کار اخله. موږ چې څه ته عدل وایو د هغې نه کار اخله، موږ چې څه ته انصاف وایو د هغې نه کار اخله. خلکو خیال ساته. مطلب دا دی چې ته فیصله کې صحیح فیصله به کې، د چا طرفداري به چېرته هم نه کې. نه رسي زما په دې خبر به الله جل شانو یو بله مسله هم ذکر کې. ای نبي علیه صلات وسلام تعالی ما اختیار درکو که فیصله داسې قوم په حق که داسې قوم دپاره ته فیصله کې او که نه کې ستا خوښه ده. یو خبر ده اوس چې دې حیثیت ما دومره راوغورځو چې ته فیصله نه کې نو دوی به ستا خلاف ودرېږي، نو دوی دا مخالفت تا ته هېڅ نقصان نشي در رسولی. نه رسوي په دې خبره باندې. الله جل شانه فرمایي سماعون للکذب، د زیات اورېدونکي د دروغو دپاره، اکالون للسحت او زیات حرام خواره دي. فإن جاءوك کدی راشي ستا خواله فحکم بینهم، دی په منځ کې فیصله کوه. او اعرض عنهم، یا دین مخ اړه وستا خوښه ده. وإن تعرض عنهم، که ته مخ اړه دین او فیصله نه کوې نو فلن یضروک شیئا، دی به ستا مخالفت کوي، بیا به تکلیف را رسوي، نو تا ته هېڅ تکلیف نشي در رسولی. زه د سره یم نبي علیه صلات وسلام. نو دا د نبي علیه صلات وسلام ته الله جل شانو د فیصلې خو نه ښیي، د فیصلې طریقه ورته ښیي، طریقې کار ورته ښیي. نبی علیه صلات وسلام دپاره دا یوازې نه دی، دا د رستني قوم دپاره هم دی که یو سړی په رستو په آخري امت کې هم راشي، په آخري وخت کې هم راشي، په آخري زمانه کې هم راشي او هغه د خلکو فیصله کوي او قوم داسې نو که دی فیصله نه کوي الله جل شانو فرمایي نو دا خلک که د خلاف ودرېږي که نه نو ده ته هېڅ نقصان نشي رسولی. ځکه دې قوم څه عزت نشته د الله جل شانو په نظر کې، نه رسوي په دې باندې. الله جل شانو فرمایي وإن تعرض عنهم، که چېرته دینه مخ اړې نو فلن یضروک شیئا، دې ذره برابر ته تکلیف نشي رسولی. وإن حکمت، او که ته فیصله کوې نو بیا هم خیر دی. فحکم بینهم بالقسط، که ته فیصله کوې په عدل سره فیصله کوه. عدل سره فیصله دا مطلب چې څه د چا حق ته حق ورته ورکړه. ان الله يحب المقسطین، الله جل شانو داسې خلک ډېر خوښوي چې هغه د عدل د هغې پیروکاري ښه عدل والا خلک د الله جل شانو خوښ. بس په ګزار یو حدیث خو مخکې مې درته ویلی بیا بیان